د وحدت نیوز درنو کتونکو د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د وړو په قیمتونو کې تر ډیره حده پورې اضافه راغلې ده او دا وخت د 100 کیلو توړه چې ده نو هغه 2200 روپو نه هم اوښتې ده. سرکاري وړه هم ګران شوي دي. وړه اخیستل دا وخت د غریب سړي د وس نه بهر شوي دي. نو د پیښور په اشرف روډ باندې به د خلکو نه تپوس کوو چې د دغه وړو د ګرانېدو څه وجه ده او په کاروبارونو باندې څه اثرات شوي. نو راځئ چې د دکاندارانو نه د دغه وړو په نرخونو کې د اضافې په هکله باندې تپوسونه وکړو. فعلا وړه په 1120 روپیو اوس وړه ورسېده 2050 روپۍ ته. په غریب سړي د اخیستو د وس نه خبره بار شوې ده. بل د مزدورانو مزدورۍ کار هم کم شوی دی. زمونږ په خپله دومره نه ګټو چې څومره وړه ګران شوي دي. دغسې چیني غوړي هر شی په بره روان دی. وړو والا ډېر زیاتی کړی دی. وړه بیخي ګران شوي دي. د غریب سړي د وس نه بار شوي دي. موږ سهار 7 بجې روتې دي خو سرکاري وړو پسې او سرکاري وړو اوسه پورې موږ ته میلو ونه شو او نه میلاویږي او هر یو شی په بره روان دي. تقریبا د 1100 نه خبره 2200 رسېږي او موږ ته میلاویږي. نو آخر موږ به څه کوو او د غریبانان به څه کړي یو څه به کړي یو څه به نه. نو حکومت زموږ دا مطالبه ده چې دا او شیونه چې کوم دي دا ارزان شي او چا خبره هر سړي ته خپل حق ورسي. هغه خو دا دعوې کوي خو نه چاته میلاویږي. بیا که میلوم شي که نه نو هغه داسې وړه دي چې هغه د خوراک نه دي که نه نو هغه استعمال وړه نه دي. اول خو میلاویږي نه ډېر په ګرانه سره میلاویږي. دوی دعوې کوي چې یاره مو یو بل سټور ته ورشه رش پر باندې دومره رش میلاویږي نه. اکثر स्पेशल वड़ो वसीला खर्ची की पंजाब वाला 2100 के 2080 रुपये के और मख के 15 पेग में ढेर अर्जान हुआ पर 1100 रुपये 1000 रुपये वो सरकारी वड़ा पर 1310 ला लॉडल डेरा कुरानी तो खाले क्या कस्ता है निशी दुकान ना खाली पंजाब ना बंदी और प्रगति ना नोदाय मुंग घाटो अफसरान अगला पकड़ दी शी अगर कोलो की पंजाब کولاو شي نو ډېره ګزارای وشي ډېره ګرانې ده. د وحدت نیوز درنو کتونکو دا وخت تاسو وینئ چې په اشرف روډ باندې د یو دکان مخې ته د مختلف برند وړه پراته دي خو د دې په قیمتونو کې تر دومره حده پورې اضافه شوې ده چې اخیستل یې د عام ولس د وس نه بهر شوي دي. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پیښور.